طالبانو څنګه په ایران کې میشت مهاجرو باندې غیرت وکړ؟ طالبانو ساختار ورکړ. نجیب ننګیال او مجید قرار څه خطرناک رازونه افشا کړل. امریکایانو په هلمند کې څومره کسان وژلي دي؟ دا هر څه په ویډیو کې وګورئ او چینل د نورو ویډیوګانو لپاره ضرور سبسکرایب کړئ. لومړی خبر دا چې افغان طالبانو د ایران مشهد ښار په یوه عبادتځای کې د تېرې سې شنبې ورځې هغه برید غندلی دی چې یو شمېر ملایان پکې ژوبل شوي دي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه باندې لنډ پیغام کې لیکلي دي دوی یعنې طالبان دا برید غندي. ښاغلي مجاهد زیاته کړې ده چې دا برید په افغانستان او یا هم افغانانو پورې هیڅ تړاو نه لري. یاده دې وي چې د سې شنبې ورځې دې برید کې چې د شیعهګانو د اتم امام په زیارت کې شوی و یو ملا یا روحاني ووژل شو او 2 نور ټپیان شول. له دې برید وروسته پر خواله رسنیو ځینې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې ایران کې میشتو افغانو کډوالو سره ناسم چلند پکې ښکاري. په دې لړ کې تازه د طالبانو بهرنیو چارو وزارت وایي چې پنجشنبه یې دغه وزارت کې د ایران سفارت له مسؤلینو سره لیدلي او ایران کې له افغان کډوالو سره د دغه هیواد د سرحدي او نظامي ځواکونو په ناسم چلند خبرې کړې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان احمد ضیا تکل پر خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې غونډه کې دواړو لوریو د داسې کړنو پر مخنیوي ټینګار وکړ چې د دواړو هیوادونو او ملتونو د خوابدۍ لامل کیږي. ښاغلی تکل وایي د افغانستان بهرنیو چارو وزارت کابل کې د ایران سفارت له چارواکو سره په دې اړه د افغانستان د حکومت او ولس اندېښنې او احساسات شریک کړل او ترې ویې غوښتل چې خپلو جګپوړو چارواکو ته یې ورسوي. وړاندې د ایران د پارلمان مشر محمود باقر خالینباف هم په غیر مستقیم ډول د دغه هیواد پر روحانیونو د وروستي برید پړه پر افغانانو ورچولې. نوموړي د ایران او افغانستان ترمنځ ملګرتیا او ورورولۍ ته په اشارې سره ویلي یاد ولرئ چې ګڼ شمېر افغانان د دې هیواد یعنې ایران د دفاع لپاره د جګړې په ډګر کې قرباني شوي دي. ایراني چارواکو که څه هم د بریدګر یا هم بریدګرو هویت نه دی اعلان کړی خو په خواله رسنیو کې ایران کې میشتو افغانانو ته ګوته نیول شوې ده. په یوه ویډیو کې یو کس چې ظاهرا افغان ښکاري د ګڼو نورو کسانو لخوا د یوه زیارت په انګړ کې وهل کیږي او پر ځمکه راکاږل کیږي. ویډیو کې ښکاري چې یو شمېر کسان هڅه کوي چې دا کس له پارېدلیو خلکو وژغوري خو ځینې نور بیا چغې وهي او وایي اعدام یې کړی. بي بي سي په خپلواکه توګه نشي تاییدولی چې دا ویډیو څه وخت ثبت شوې ده او پکې ښودل شوی کس څوک دی او د کوم هیواد دی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي د چهارشنبې په ورځ وویل دا برید د ایران ضد تکفیري ډلو کار دی. ایراني چارواکو ډیری وخت اسرائیل او یو شمېر نورو ایران ضد لویدیځو هیوادونو ته د تکفیري ډلو اصطلاح کاروي. ایراني ولسمشر ویلي خلک باید اجازه ورنه کړي چې منافقان د دې برید له کبله د مسلمانانو ترمنځ مذهبي اختلافات رامنځته کړي. نوموړي که څه هم د کوم ګاونډي هیواد نوم نه دی اخیستی خو زیاته کړې ده چې دا برید باید د ایرانیانو او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اختلاف لامل نشي. او بلخوا نجیب ننګیال لیکلي دي د افغانستان جمهوریت نظام او هلته راټوکېدلې نسبي فردي ازادۍ د سیمې د نیمه جمهوري او دیکتاتورو نظامونو لپاره تهدید وو. په ټوله سیمه کې د افغانستان په کچه ازادي هیڅ ملت نه لرله. د ازادي همسایه ملتونو ته الهام بخښونکي او دولتونو ته یې پارونکي وو. د چین، روسیې، پاکستان، ایران، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان سیاسي نظامونه یې ښې بیلګې دي. کله چې د ازادۍ تعریف کوو معنی یې فحشا نه وي چې ځینې ټیټ شعوري د ازادۍ تعبیر د پرتګاغ تر ازادۍ پورې تړي. هغه بیا په پاکستان کې تر هر ځای ډیره ده خو هلته وګړي آزاد نه دي. د پوځ مریان دي او په ډیرو مسایلو نقد نشي کولی. هغسې ژوند تیروي چې پوځي باداران یې ورته وایي. ایران کې وګړي د اخوندانو رحم و کرم ته پراته دي. که د په حاکم رژیم انتقاد وکړو ځای دی زندان دی. په منځنۍ اسیا کې څوک له حاکمه د دې پوښتنې جرأت نه لري چې عواید څومره دي، چیرته مصرفیږي او ستا د کورنۍ امتیاز څومره ولې دی. په ټاکنو کې سیال ته اجازه شته که نه. چین عملاً په دیکتاتور رژیم بدل شوی او له خلکو روباټان جوړ دي. خو راڅخه خو دا پوښتنه مه کوه چې حق دې څومره دی. روسیه پوتین لري او هیڅوک رب ځینې نشي وهلی. که یې جوړه کړه که یې ړنګه کړه دلش بایسکلش. متاسفانه د افغانستان په نسبي ډول معتدل جمهوري نظام د غربي دیموکراسۍ تر نامه لاندې بدنام او ونړول شو. د غربي او غرب ستیزه ادبیات زموږ ورځنیو سیاسي او ټولنیزو بحثونو ته په ډیر ماهرانه ډول ننویستل شو.
د غرب څخه د کرکې کمپاین دومره په شدت وچلید چې د غرب سره هر تړلی شی ناولی او مردود معرفي شو. دا خبره د فحشایي او اریانۍ په سطحه ناره کې ونغاړل شوه او خلکو ته یې رایه شوه. حقیقت دا دی چې د فحشایي څلورمه لویه منډۍ په لاهور کې ده. بنګال، تالینډ، دوبۍ، اندونیزیا او د منځنۍ اسیا آسیایي هیوادونه هغه ځایونه دي چې له غربه خلک د دغې تندې خړوبولو لپاره ورځي. جنسي غلامان او طوایف ساتل په تاریخي لحاظ د مسلمانو شاهانو او دربارونو لاسته راوړنې دي چې په همدغسې سیمو کې ډېر هم لیدل کیږي. غرب د ساینس فلکیاتو پرمختللي طبي څېړنو، د کرنې پراخ انکشاف، قوي زیربناو او پیاوړي اقتصاد نوم دی. متاسفانه د دې لپاره چې د ولس تمایلات د پراختیا او تنویر له دغه لوی سمندره متنفر کړي، نو په بېمانه ډول د غرب ستیزۍ ادبیاتو ته رجوع وشوه. د همدې پارونکو بېمانه نارو په مټ مخ پر ودې افغانستان چې تازه یې د رڼا څرک لیدلی و او وګړي د انکشاف، ساینس، د بیان ازادۍ، پراخې سوداګرۍ او له خپلو سرچینو د ګټې اخیستلو لارې ته سم شوي وو منحرف کړل او نظام یې ورسقوط کړ. د سیاست، جمهوریت، آزادو بحثونو، هنرونو، سوداګرۍ، معارف او سپېڅلو ارمانونو ځای د ملارمباړو، کډوالۍ، ولږې، ناروغیو او د تاریاکو کاروبار ونیو. د دې وطن په برخه نه دي رسېدلي خلک. او باید د مجید قرار لیکنه هم در سره شریک کړم چې په هلمند کې د امریکایي ډرون الوتکو په اړه کړې ده چې لیکلي دي په هلمند کې امریکایي ډرون په لسګونو طالبان وژلي دي. طالب یو سپک غبرګون هم نه دی ښوولی. یوه ګیله خو وکړه رسمیت ذلیله، په بام یې ویشتلی یې، څه د ربړ په کارتوسو یې خو نه یې ویشتلی. په یوازې اعتراض کولو خو دې نه وژني سړیه، اعتراض مه کوه، ګیله وکړه. وایه اهل کتاب وروره، دا سمه ده چې په قرآن کریم کې راغلي دي چې مؤمنانو ته تر ټولو قریب خلک اهل کتاب دي. نو ناڅاپه برید خو مه راباندې کوه. ناڅاپه غږ د سړي زړه تر غره راوباسي. همدې قدرت په لاس راکړ، کودتا دې راته وکړه. سیاستوال، چارواکي، جنرال او قلموال دې په ډالرو راته راونیول. نړیوال د فاکتو مشروعیت دې راکړ، هم یې بیا په رسمیت نه پیژني، هم دې بندیز راولګوه، هم دې 10 میلیونه ډالر راخوشي کړي چې له مرګه مو پرې وساتي. هم د امریکا غږ او ازادۍ راډیو تبلیغ راته کوي چې ملنګ طالب جان سوپر پاور ته ماته ورکړې ده. هم دې بیا ډرونونه په هوا او قطري امریکایي ځواک دې پر ځمکه راسیخ کړی چې ښه پرتوګ پر اوږو راواړوي. هم دې پنجاب ته ورلاس کړو، هم بیا اصلاحات راڅخه غواړي. ملنګه طالب جانه لږ خو خوله نیغه کړه، سړیه لږ ګیله وکړه، نه دی وهي په څپېړه. امریکایان ډېر په خبره پوه خلک دي، ولاکه هېڅ هم درته ووایي. ورته ووایه و زما خپلواکۍ د تر سوال لاندې راوستله، ځان خوشي دله دله راته ښکارېږي، نه مې تړون شته در سره، نه مې ائتلافي، ډرونونه دې بیا لکه ابابیل ګرد ورد راباندې ګرځي. ورته ووایه و ما دلته خلکو ته غوره کړي ده چې وطن مې آزاد کړی دی، دوهم نړیوال زبرځواک یمه، څه لا موز بیرته شرموي. دله برګیه چین ته دې په 2 پیسو کړو. ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. دا دوه لیکنې د نجیب ننګیال او مجید قرار وی چې تاسو په دې ویډیو کې ولیدل. د لا ډیرو ویډیوګانو لپاره مو چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا یو بلې ویډیو ته خدای پامان.